موږ افغان میرمنې غوښتنه کوو کوم حقوق چې اسلام سپېڅلي دین ښځو ته ورکړي باید راکړل شي. موږ الحمدلله مسلمانان یو او هیڅکله هغه حقوق نه غواړو کوم چې غرب پلوه کړی یې موږ لپاره غواړي. موږ د افغانستان اسلامي امارت د نظام ملاتړ کوو او هغه میرمنې چې د اسلامي نظام په خلاف کوم حرکات کوي په کلکو ټکو یې وغندي او د اسلامي امارت مشران نو همدا غوښتنه ده چې دغسې حرکتونو کولو ته اجازه ورنه کړي. الله تعالى في القرآن المجيد اسلام ښځې ته د ژوند کولو حق ورکړو. د اسلام نه مخکې چې ښځه به په یو کورنۍ کې اوسېدله یو داسې ژوند خلکو ته ورته ورکړی و چې هغه په کور کې خلکو نه اوسوله. د هغې نه به یې همیشه د کار دپاره د فزیکي خدمتونو دپاره به یې کار اخیستلو، نور هغې ته ونډه او برخه نه ورکړل شوې. خو چې کله اسلام راغی ښځې ته یې د ژوند کولو حق ورکړو. پروګرام د قرآن له زموږ مبارکو آیتونو سره پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت د میرمنو د زده کړو په اړه باندې دوی ته پراخه اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت او د اسلامي د چوکاټ تر چتر لاندې دوی خپل تعلیم زده کړې سرته ورسوي. نو کاملا د خلکو ته اجازه ورکړې ده. موږ الحمدلله ضرورت لرو دوی ته، طبیبانو ته، متعلمینو ته، انجینرانو ته، ډاکټرانو ته، طبیباتو ته، انجینراتو ټولو ته نو لله الحمد موږ په دې ویاړو چې دوی مکتب زده کړې وکړي او په پراخه فضا کې وکړي دوی. او لله الحمد موږ دا ډاډ او اطمینان هم ورکوو ورته چې دوی د خپلې زده کړې په ښه معنا سره وکړي. د هغوی دغه کار په اسلامي چوکاټ او په اسلامي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.